لیونتوب. د هغه دواړو لیونو څه لیونۍ کیسه وه. دوه وجودونه و خو سا پکې یوه غړېده. سپېره غربت ورته ترمنځ یو دیوال ولاړ و. د خان په لور باندې د کلي اوسته مین. دواړو د عشق په زنځیرونو داسې ځان تړلی، زړونه یې بېل بېل درزا پکې یوه راخطا. زما یادېږي داسې 3 کاله د نن نه وړاندې دلته د خان په دې کوټو کې اوستکار اوسېده. دنګه ځواني وه، ښایست یې د ګلاب په شان و. دومره لایق، دومره قابل او خوش اخلاقه و چې په څو خبرو به د هر انسان زړه ګټلو. دې ځواني مرګ له ګوره ټوله دنیا قات شوله. ښه راتلو ایله د خان بابا په لور مین شو. هغه کار څومره په ده وه د خپل سره تېره، د دوی ترمنځه فاصله د خپلېدو وه دومره لکه چې بې سرې سړی پورته اسمان ته خیږي. خپلو یارانو ورته خپلې ستړې ډېرې وکړې. هغه خود سره لیوني د هېڅ چا نه منله. دغه خبره د خانجي تر غوږ ورسېده. کسان یې راغلل او په دوی خپې لاسونه مات کړه. بیا یې د لور رشته یو لویه کورنۍ کې وکړه. د واده ورځ راغه، حجره کې ډمامې غږېدې. ناګهاني د خان د کوره د ماتم چغې شوې. خلکو ورمنډې کړې. نو هلته عجیبه منظر و. لتې وهلې لیونۍ باندې څه چل شوی و. په یو وخت کې باندې د خولې نه نرۍ وینه راتله. خانجي په دواړه لاسه سر ونیو، چغې یې کړې. لیونۍ تا یې اوستکار دپاره زهر وڅښل. خانجي په دواړه لاسه سر ونیو، چغې یې کړې. لیونۍ تا یې اوستکار دپاره زهر وڅښل. د دې په خوله د زلکدن له آخري سلګۍ وې چې په دې خلکو کې یو بله غوغا هم ګډه شوه. یو زمیندار په منډه باندې راغی، ویل یې زموږ په کلي کې حسرت اوستکار ځان ووژني. زموږ په کلي کې حسرت اوستکار ځان ووژني.